د تورې شپې مسافر. لنډه کیسه. د هند په کلکته کې یو مسافر له دکاندار څخه پوښتنه وکړه: ورورکه، د افغانستان ته کومه لاره تللې؟ دکاندار د خپلو همزولو ملګرو سره ناست و او مسافر ته یې د ځنګله په لور د ورتلو اشاره وکړه. مسافر ځنګله ته داخل شو. دکاندار سره د خپلو ملګرو په مسافر پسې د زړه د خلاصه وخندل او مسافر د ځنګله په ونو کې پناه شو. د ډېر مزل وروسته یې د خوب یا ویرې احساس وکړه. بله لاره ورسره نه وه او مسافر هم پوه شو چې د دکاندار له لوري دوکه شوي دي. یو څه پیاز یې له ځان سره په غوټه کې راوړې وه. د ځنګله له ځمکې څخه یې خوړین بوی حس کاوه. ډوډۍ له پیاز سره وخوړه او روان شو، خو دی نه پوهېده چې په کومه روان دی. له ډېر مزل وروسته له لرې ځای وکتل چې د ځنګله څخه بیرون دښته یا بیدیا وه. مسافر په دښته ور برابر شو، مګر د حیواناتو له ویرې لرې نه ولاړ او همدلته یې د ونې لرګي چې اول نه پر ځمکه پراته وه د لیټر په ذریعه اور بل کړه. اور ښه په غړغړه کې شوه. مسافر چې مخکې له یخنۍ خوب نه ورتله، اوس ښه په ارامه ویده شوه. نیم ساعت خوب وروسته پسې یو څه خلک راغله چې لایټرونه یې په لاس کې نیولي وو. مسافر یې له ځنګله په اوږو اوچت کړه، خپل هستوګن ځای ته یې بوته. په مسافر یې د شپې ډوډۍ وخوړه او د آرام ځای ورته برابر کړه. مسافر ته په خوب کې د کابل حالات راغلل. هر کله چې په کابل کې زموږ له هېوادوالو څخه څوک د کوم ځای پوښتنه وکړي، نو په همدې ډول خلک لاره ورکوي او د خپلو څو ملګرو د خندولو لپاره ټول انسانیت خرڅوي. درس: د کابل ښاریان ټول همداسې دي. که چېرته سمه لاره چاته نشي ښودلی، نو غلطه لاره هم ورښایي. هر انسان ته خدای پیدا کړی، هغه یو څوک دی. که چېرته څوک نه وی، بیا خدای ځمکې ته نه رالیږل.